اسلامي امارات وايي کابل هیڅ بل هیواد او بیا په ځانګړې توګه له پاکستان سره کومه ستونزه نه لري. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې کابل غواړي د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. مجاهد همداراز ویلي دي چې شخړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. میاشتې کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو کړکېچن حالات کې دي او کله ناکله هم قوي نظامي جګړه رامنځته کېږي. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې څو مهمې پوښتنې لرو. څنګه ډیپلوماسي کولی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ روانه کشاله هواره کړي؟ منځګړي هیوادونه په دې منځ کې څه کولی شي؟ واقعا پاکستان او بیا افغانستان د یو بل څخه څه غواړي او څنګه د تفاهم ژبه په خپلو کې پیدا کولی شي؟ سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو ته د خبرې ګورئ، زه منصور نیاز یم. راسره په دې بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی. د سیاسي چارو شنونکی حبیب الله جانبدار صاحب، د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی عبدالصادق حمیدزوی صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی سمیع الله احمدزی صاحب. تاسو ټول سلامي شئ، بخیر راغلئ. جانبدار صاحب، موږ په ډېرو بحثونو کې د شخړو او د نښتو په اړه خبرې وکړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پیښې شولې او یا پیښېدونکې وې. که ډیپلوماسي ته لاړ شو، آیا کیدای شي چې په دغومره ستونزو کې یو ځل بیا د خبرو اترو باب او فصل پرانیستل شي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه نیازی صاحب، تاسو ته د بحث محترمو ګډونوالو او درنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. دا خو موږ په تکرار سره ویلي او تجربې هم ښودلې چې د هیوادونو ترمنځ د مشکلاتو د حل اسانه او ارزانه لار ډیپلوماسي ده او د موږ مبارک دین هم دا حکم کوي، څنګه چې د بقرې سورت په 83 آیت کې او برخه کې دا راځي چې وقولوا للناس حسنا. همدغه د ډیپلوماسۍ محور دی چې ته په ښکلي توګه مقابل طرف سره مذاکره، مفاهمه، مشوره او وینا وکړي. موږ د پاکستان په اړه باندې چې تر اوسه پورې کوم دریځ درلودلی ده، دا هم په شرعي لحاظ باندې معجه دریځ و او هم د نړیوال عرف له نقطې نظره، ځکه که تعرض هم ده د دوی له لورې سوی، که د بنادرو بندول هم دي د دوی له خوا نه سوي، که د داعش حمایت هم ده د دوی د خوا نه سوی. اوس که تبلیغاتي جګړه یې پیل کړې ده چې کومه جبهه ده او دوی یې حمایت کوي، مراکز یې هلته دي، نو په دغسې یو وضعیت کې بیا هم چې مجاهد صاحب د مدارا دریځ غوره کړی، دا د افغانانو تاریخي معقولیت ښیي، ځکه چې پاکستان په ډیره سخته مضیقه کې ده او نقوي وویلې چې دغه ساختار او جوړښت د دوی څه ده، دا جوابګوی د نه ده د موجوده وضعیت. بلوچانو خپل استقلال اعلان کړی، شملور پښتانه هم سنګرونو ته ورختلي دي او اقتصاد هم ورځ په تر بلې خرابیږي. لکه پخوا چې موږ په پاکستان له شانه ډز نه ده کړی چې هند سره په جګړه کې و، موږ د دوی له مشکلاتو سوء استفاده نه ده کړې. اوس هم افغان ولس ته خدای پاک دا مناعت ورکړی، خدای پاک دغه غرور او همت ورکړی چې په دوی باندې د مجبوریت په حالت کې کوم فشار موږ نه واردوو. هر وخت چې دوی مذاکرې ته حاضر شي، موږ خو ورته لبیک وایو. که نه کابل یې وس لري چې دا فشار وارد کړي؟ کابل خو ډېر څه لري. زه به یوه خبره نن په ډاګه وکړم، اجازه که راکوې. مهرباني. که یو وارې مشر مولوي صاحب وایي چې په دغه پاکستان باندې جهاد روا ده او فرض ده، زه درته وایم چې په کلي به خالي شي له ځوانانو نه او له بوډاګانو به ملا ورسره یو ځای شي. ته به بیا دا پنجاب ووینې چې چېرته دی قرار نیسي. مازې چې دغومره دی وایي، دومره د افغانانو جذبه قوي ده او دغومره د پاکستان د پنجاب د سیاست مقابل کې نفرت لري، ځکه چې د پاکستان د ایجاد له ورځې نه تر ننه پورې دوی د افغانانو څه حقوق چې وایي چې موږ په وچه محاط هیواد یو او حق لرو چې سمندر ته لاسرسی ولرو، همیشه دوی په دې برادرو کې مشکل تراشي کړی ده، مشکلات یې ایجاد کړي دي. نو بنان افغان ولس ډېر ورته په غوسه ده، خو زموږ حکومت له مدارا کار اخلي او ممکن اقتضا د سیاست دغسې وي. البته جنابدار صاحب، فکر کوي چې ډیپلوماسي به په داسې یو حالت کې کارنده وي چې د اعتماد فضا ډېره خرابه سوې ده. پاکستان په کاراتو بریدونه کړي دي، بیا هلته ملکیان یې په نښه کړي دي او اوس هم هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول سره هم چې کابل وایي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. د دومره ډېرې بې اعتمادۍ په فضا کې یو څه ډیپلوماسي ته هم چانس شته؟ دا اساسي پوښتنه ده نیازی صاحب، او ښه خبره ده چې موږ د ډیپلوماسۍ عنصر
څنګه چې مطرح ده هماغه خپل ارزښت لري په هماغه توګه ورته وګورو. ولې پاکستان چې څه د مهاجرینو سره وکول د افغان کډوالو سره او هر کډوال چې راغلی او په دې میډیا کې چې موږ تصویرونه ګورو او د موږ له تاجرانو سره چې دوی کومه منفي رویه وکوله دا دوه مواردو کې خو بیخي اثر من شمس ده چې دا خلک مستحق دي او حق په جانب هم دي چې دغه عمره نفرت ولري. ولې د ډیپلوماسۍ نافیه کول دا په هیڅ وجه یعنی معقول دریځ نه ده. ډیپلوماسي لپاره هر وخت په اوج د جګړې کې هم بیا زمینه او چانس ده. ډیره زیاته مننه کوم کور دی ودان امید زوی صاحب تاسو فکر کوئ چې کولی شي کابل اسلام آباد لاړ شي یو بل فصل د خبرو اترو ته سره کینی په دې کې منځګړي هیوادونه یا منځګړي لور یو څه رول لوبولی شي چې دواړه خوا یو بل سره کینوي خبرې خپلې مطرح کړي او بیا یو تفاهم ته سره ورسېږي ځکه چې په دوحه کې په عربستان کې په سعودي کې چې دوی البته په ترکیه کې چې خبرې وکړلې کومې پایلې نه درلودلې. بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب زم خپل ور سره تاسو ته درنو میلمنو لکه هر یو جانبدار صاحب محترم احمدزی صاحب محترم د طلوع نیوز ټولو معزز کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نیازی صاحب 15 کاله د اسلامي امارت په بیرته راتګ باندې اقتصاد محوره پالیسي اعلان شوه د هر چا لپاره دروازې خلاص همداسې پرانیستې وي او اوس هم نن هم دي. خو تعصب سره چې پاکستان هیڅ کله د وخت نه درک ونه لره یعنی د افغانانو قدردانی سپاسې ونه کړو د افغانانو د خلوص د نیت پیژنګلوي ونه کړله او په خوشباورۍ کې داسې کردار ترسره کړ چې هغه د اعتماد فضا په مکمله معنا دومره حد کې ویجاړه کړې ده چې د دې رغول ډېر ستونزمن دي. یعنی تاسو ګورئ چې اسلامي امارت لپاره د ملکی حکومت ډیپلومات دلته راځي ناست وي تر شاید تیاره هم راځي. زه په کوم باور په کوم آن باندې بیا هم یعنی خوشبینه شم او یا د پاکستان نه دا غوښتنې دا تقاضا ولرم یا هغه تقاضاوې به څومره رښتیا هم یعنی کارآمد واوسیږي. دا ډېر یعنی یو کړکېچن ډېر ستونزمن حالات د افغانانو لپاره لکه څنګه چې مخکې جنابدار صاحب ویلي بیا هم افغانان ډېر شجاع خلک دي ډېر یعنی محنت کشه خلک دي تمدن ظرفیت لري او تمدن لرونکي خلک دي نو ټول مسایل په عقل باندې مخې ته وړي په ښه سیاست باندې مخې ته وړي او همدا اوس هم یعنی اسلامي امارت لخوا چې کوم وړاندیز دوی لپاره کیږي د دې باوجود که چیرته بیا هم دوی دغسې لاره چې هغه په تیرو کې دوی ازمولي دي همغه لاره بیا تعقیب کړي نو دا د دوی د زوال لاره به وي دا به د دوی لپاره بقا ونه مومي ځکه چې تاسو ګورئ په داخل کې اقتصادي لحاظ یعنی د یو هیواد سقوط لپاره بعضې لاملونه بعضې مسایل وي اقتصادي دی په سر کې راځي چې کله یو هیواد یا نظام یا یو کله یا یو کتله دا د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شي نو پوه شه چې د هغې سقوط ورځې د شمار دي چې بیا هغې تر څنګ سیاسي مشکلات او اختلافات ته هلته په پاکستان کې نن وګوره ښځه او میړه دا هم نه دي سره جوړ څومره ډلې او ټپلې څومره ګوندونه یو ګوند هم نه در سره جوړ نون لیگ او پیپل پارټي هم نن دا د کومه نه وي چې یو فورم د پاکستان د تقسیمات او ډیوایډ ان رولز په نوم د برطانیې نه راخیستی حتی په هماغه کې برحاله د دوی چې کومه پارټي دي همدا اوس چې د یعنی اسټبلیشمنټ هم په لاس کې د هغه هم نه دي سره جوړ یعنی دغه بله د سقوط لپاره د زوال لپاره ستر دلیل یعنی داسې ډېر دلایل شته او دغه مطالعه موږ لرو افغانان په سیاست باندې پوه یو دا ټول مسایل اما هیڅ کله داسې تش یعنی د خوږ لاس نه یعنی د خوږ ګوتې نه نیونه موږ نه ده کړې په تاریخ کې هم نه ده کړې همدا اوس بیا هم ورته وایو چې راځه مشکل د خبرو له لارې حل کړه او دغه حل کولو یا دغه غږ هم تر شا یو څه لري مجاهد صاحب چې وایي دا د کمزورۍ نه وایي دا د بل څه یعنی د
توقع تقاضو د دې شیانو نه وایي یو څه تر شا شته هغه تر شا همدغه ده چې ته ګورې په دې څو میاشتو په جنګ کې په دې څو میاشتو په شخړو کې هم پنجابی ونه لګېدو خپل پښتون یې راباندې وژلو پنجابی شاته ناست و یعنې د هغې لپاره لږ څه به موږ هم سیاسي مطالعه کوو نو خبره دا ده چې پنجابی غواړي همدغه پنجابی خپل استقلالیت نه لري موږ به بیا هم هڅه کوو چې وکولی شو څنګه د دوی دغه شوم و پلید پلانونه ورلنډوو ډېره زیاته مننه کوم بخیر سلامت اوسئ احمدزی صاحب هغه یو مشهوره خبره ده چې وایي څومره چې ستونزه مشکل درک سي یو اندازه زیاته هغه مشکل خپله حل سوی دی چې ښه درک ترې ولري کابل و اسلام آباد یو بل نه څه غواړي مشخصا د دوی غوښتنې کومې دي د چا د کوم لوري غوښتنې برحقه مشروع او مناسبې دي د چا نامناسبې دي د چا غیر قانوني او نامشروع دي او څومره یو د بل په حالت باندې بې باخبره دي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته ټولو لیدونکو ته السلام علیکم هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ ګورئ دا ډیره مهمه مسله ده چې د جګړه او په ډیپلوماسي کې د مقابل لوري افکار مطالعه سي د مقابل لوري وجودي فلسفه مطالعه سي لکه څرنګه چې پاکستان د ایجاد نه د خطر د احساس پر محور باندې حرکت کوي او د دوی د نظام بقا په ګواښ متکی ده نه پر امن نو په دې اساس مونږ ویلی سو چې پاکستانی رژیم همیشه د ګواښ بحث مطرح کوي او دوی به هغه وخت بقا ځان ته د وجودي فلسفې په اساس ټاکلی چې دوی جګړه وکړي دوی تشنج رامنځته کړي دوی ترهګریزې ډلې وروزي او دوی په نورو هیوادونو کې مداخله وکړي نو په دغه اساس باندې مونږ ویلی سو چې پاکستانی رژیم د لومړۍ ورځې نه دوی کوشش کوي چې افغانستان د خپل داسې یو ځای کې چې د دوی د شا نقطې واوسېږي که چیرې له هند سره دوی په جګړه باندې راځي جګړه کېږي نو شاته دوی یوه نقطه ولري چې هغه کې شاتګ وکولی سي او له هند سره مقابله وکړي همدارنګه دوی نه غواړي چې هند په افغانستان کې نفوذ وکړي د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره تاسو وګورئ چې متقي مولوي صاحب هلته تللی و له هغې ورځې نه دا تشنجونه لا زیات سوي دي له هغه سفر نه راوروسته دوی نه غواړي چې افغانستان یو خپلواک بهرنی سیاست ولري له هند سره د فراخ روابط ولري دوی پر دې باور دي چې د افغانستان بهرنی پالیسي باید د دوی په کنټرول کې اوسیږي د دوی په لاس کې اوسیږي همدارنګه د دوی غوښتنه دا ده چې د ډیورنډ فرضي کرښه چې اوس فرضي کرښه ده دا د په رسمیت باندې وپېژندل سي یا اوسنی حکومت د دا په رسمیت باندې وپېژني هغه څه چې د حکومت له اختیاره دا مسله وتلې ځکه دا د ولسونو مسله ده او اسلامي امارت داسې نسي کولی د دې باوجود په اوسنیو شرایطو کې چې کوم مسایل دوی مطرح کوي د ټي ټي پي بحث ده چې دوی د ټي ټي پي بحث کوي چې ټي ټي پي له افغانستان نه راځي په پاکستان کې بریدونه کوي او کومه نامني چې دوی وایي چې په پاکستان کې ایجاد شوې دا د افغانستان له جغرافیې نه ده اوس که چیرې په ډیپلوماسۍ کې موږ دوی ته دا قناعت ورکوو وایي طبعا چې قناعت نه کوي ځکه یې نه کوي که چیرې دوی دا ومني چې ټي ټي پي زموږ کورنۍ مسله ده نو دوی بیا امنیتي او استخباراتي ادارې په امنیت کې ناکامه ښودل کیږي او خلک پر دوی باندې بې باوره کیږي نو په دې اساس دوی همیشه کوشش کوي چې د دغه نامنیو پړه پر افغانستان باندې واچوي ولې واچوي ځکه چې خپلو خلکو ته داسې یو تصویر ورکړي چې موږ په دې نامني کې ناکام نه یو زموږ استخباراتي امنیتي ارګانونه قوي دي دغه څه چې راځي له افغانستان نه راځي او موږ باید دغه نامني په افغانستان کې له منځه ویسو نو ځکه کله تاسې ګورئ چې دوی پر افغانستان کې بریدونه ترسره کوي په افغانستان باندې حملې کوي او خپلو خلکو ته داسې تصویر ورښیي چې موږ پاکستان ژغورونکي یو پاکستان ژغورو تر څو په کور دننه د خلکو او د دوی ترمنځ وحدت رامنځته سي یعنې همیشه دوی پاکستان یو بهرني دښمن ته ضرورت لري دوی مخکې هند سره دا لوبه کوله دا چې هند قوي سوی ده اوس یې زور هلته نه رسیږي موږ سره دا لوبه کوي پر افغانستان باندې برید کوي بهرنی دښمن تعریفوي کله چې دښمن بهر تعریفېږي کورنی وحدت رامنځته کیږي او دوی پر دې پوهېږي چې په کور دننه د دوی وحدت ډېر ځپل سوی ده د وحدت یعنې هغه د هویت بحران یې په ډېره لوړه کچه باندې موجود ده ځکه چې سندیان او بلوچان او پښتانه دا خو ځان پنجابیان نه ګڼي پنجابی ځان ته یو څه یعنې پاکستان یو واحد هویت نه لري د یو واحد هویت په نشتون کې د کورني وحدت رامنځته کول د بهرني دښمن په تعریف کولو سره اسانه دي بخیر و سلامت اوسئ جناب دار صاحب یوه اساسي مسله دا ده چې پاکستان وایي اوس څرخه شهبازي ورته اشاره وکړه چې په کور دننه ناامني بهر ریښې لري او په کاراتو یې هم د افغانستان نوم اخیستی ده وایي چې تحریک طالبان پاکستان د کابل ملاتړ له ځان سره لري او باید وایي کابل د دوی په ځپلو کې له موږ سره همکاري وکړي داسې یو څه چې تقریبا افغانستان ته په هېڅ وجه د منلو وړ نه ده ځکه مسله د پاکستان ده که چیرې ډیپلوماسي او خبرې اترې هم پیل شي او پاکستان په داسې یو دریځ باندې ودرېږي نو له ورایه دا خبرې ناکامې نه ښکاري ځکه همداسې تجربه هم وشوله څو ځایه کېناستل سره مګر پایلې ته ونه رسېد واقعا نیازی صاحب داسې ده چې دا د تورو سپین په شکل نه سو لیدلی یعنې کېدی سي چې په ځینو برخو کې مثبت انکشاف رامنځته سي مثلا د بنادرو خلاصول یا د
متقابل ګټې او د طرفینو د رضایت په رعایت سره بیا د تجارت دپاره زمینه مساعدول دغه د لومړني کارونه دي که نه یا د کډوالو سره د دوی روش کې بدلون راتګ او زموږ هلته خلک دي که نه نو په دې ترتیب حداقل یو څو داسې عناصر شته چې موږ پرې مفاهمه وکولی سو په د لنډ مهال دپاره یا د حداقل د یوې مودې دپاره خو اساسي سوال تر هغه نسي حل کېدلی تر څو پورې چې دغه متضاد عناصر چې دوی سره راټول کړي دي او د هیواد نوم یې پېښی هغوی خپل سرنوشت خپله تعیین نه کړي هیڅ ممکنه نه ده چې په دې سیمه کې په جنوب د اسیا کې امنیت راسي ځکه تاسو وینئ چې بلوچستان کې سره له دې نه چې څومره د هغو د خلکو نفوس امکانات وضعیت حالت له پنجاب سره متفاوت ده ولې سره له هم د دوی د ټول قدرت په مقابل کې هغوی درېږي او د خپلواکۍ تر حده پورې وړاندې ځي نو معنا د دې خبرې دا ده چې د پاکستان واحد پاتې کېده شونې نه دي دا که مونږ وایو که ونه وایو په عملي لحاظ دا ترکیب دا ډول ده او همداسې د مقبوضه افغانستان یعنی د لرو افغانانو حالت چې ده هغه له نظره نشي لیدلی په دې معنا چې حکومتونه دلته څنګه چې احمدي صاحب هم اشاره ورته درلودله دا اختیار نه لري چې په دغه فرضي کرښه چې پریکړه وکړي ځکه چې په طبیعي توګه دغه یو هیواد د انګریزانو لخوا نه دغسې ویشل شوی او دا باید بیرته هغه حق باید اعاده سي نو دا که نن وي که سبا یي که هر وخت دا مبارزه ادامه لري او له دغه ډاره پاکستان هم کوشش کوي چې یو ډول بهانې ولري د ځان سره او ځینې توجیهات باید رامنځته کړي کاذبه توګه باندې په کاذبه توګه داسې زمینې مسایل شي چې د خپل ولس بوخت وساتي او د هغو له اذهانو سره لوبه کوي خو زه بیا یو عرض کوم چې افغانان که په دې فکر وي چې پاکستان به په رضایت سره لکه څنګه چې په سوال کې تاسو ښه مطرح کړله او دوی به بیا په اوږده مهال کې د افغانانو سره په یو مفاهمه کې دلته خپل ګاونډیتوب وساتي دا نه عملي ده نه منطقي ده او نه د هغو په ګټه ده نه زموږ په ګټه دلته هم د ګټو جګړه ده او هم د تاریخي هویتونو د متحدوالي خبره ده دا څنګه کېدی شي چې د ستر تاریخي هیواد ځینې اقوام یې د ده له وجود نه شکول سوي او هغه هم هلته په جبر و په ظلم او په بېهویتۍ کې غوښتل کېږي چې وساتل سي دا خو دوام نشي کولی که دوام کولی سو نو دا جګړې دا وینې تویېدنې دا مبارزې دا نهضتونه چې په لر افغانستان کې رامنځته سوي دي د دې علت و انګېزه دا استخباراتي کېدی نشي دا نیچرال طبیعي خبره ده چې هغه خلک به خپل حقوق غواړي خپل حق به غواړي حمیدزی صاحب د دې لارو د خلاصون مسله ډېره حیاتي ده ځکه چې د دواړو خواو تجارت یې تر اغېز لاندې راوستی ده په دې برخه کې تاسو هم فعال یاست څومره مهمه ده چې که نور سیاسي مسایل هماغسې د بحث لاندې نیول کېږي او یو اوږدې مودې ته یو څه زیاتې مودې خبرو ته ضرورت لري دا د لارې د خلاصون مسله یو څه په لومړیتوب کې کېښودل سي چې د تجارت او د تګ راتګ دوام پیدا کړي د عقل بدون له شکه نیازی صاحب د لارې بندښت له ضررونو څخه یو کس زه هم یم چې خپله مې ډېر زیات ضرر لیدلی لږ نه ډېر زیات مې لیدلی ده یعنې همدا اوس مې مالونه یې غاړې پراته دي او حتی نیمایي مالونه مې بیخي له منځه تللي یعنې انقضا ته بیخي رسېدلي او ډېر څه لمر خراب کړي یعنې تقریبا زه وایم چې هغه د 10 کروړو په کلدارو په مال کې کیدای شي زه اوس خلای 10 کروړو کلدارو مال ته لاسرسی ولرم دغه نوره مې ټول توان زه یو وړوکی تجار یم داسې ته غټ تجاران وګوره داسې خلي دې غاړې نه ای طرف ته پښتنو ته د خدای ډېر غټ توانونه ورسېدلي دلته یې مالونه بند وو همالته یعنې دې طرف ته یې راوړل مالونه د افغانستان لپاره تولید کړي وو هماغه خلک
بیخي ډېر زیات خراب شول. یعنی عموما عام ملت او عام خلکو ته ډېره غټه کچه باندې ضرر رسېدلی ده. موږ د دواړو خواو نه بار غوښتي هم دي، اما زما نظام طرف ته داسې څه شته نه چې زه اوس په ده باندې، یعنی دا زه یو بېطرفه تجار په صفت بم ما که چېرته په اسلامي امارت کې داسې څه کیسه ما لیدلی ما ډایرکټ همدا اوس ګوته پرې ورچتولی، ځکه چې ما هم نوکس کړی، ضرر مې کړی. نظام ته مې ویلې چې وروره ته خپل مسایل به هم مخې ته وړې، خو د زما مسایل به هم دې ته به هم ګورې که نه، ته زما مشر یې، زما ته لپاره ثبات راوستونکی او دغه ټولو مسایلو اورونکی. نو دغه ځای کې د مشکل چې ما ته راغلل ولې راغلل؟ اما زه ګورم چې زما د نظام لخوا ټولې هغه دروازې چې هغه د ډیپلوماسۍ په لمن کې یعنی نغښتې وي او مسایل حل کوونکي وي د اسلامي امارت لخوا ورته دروازې واچوي. اما دا د پاکستان لخوا دغه چاره ترسره شوه. اما بالاخره یعنی د افغانان هم په تنګ شول. یعنی زه اوس د یو افغان په صفت بالاخره دې ته اماده شوم، راضي شوم چې دا اوس څه به زه هر وخت چې کله زما د انارو وخت شي ته دروازه تړې او چې د کلي وخت شي راخلاصه کړي. یعنی دلته زما دهقان زما هغه یعنی خپل مال ته هی سوران ناست وي، په هغه کې ناست وي، سخته یې پې تېره کړې وي، ته دروازه ورته رابنده کړې. خو ظلم ده. یعنی همدا اوس ما د یو هغه په صفت ما وي چې بس پروا نه کړي، بالا مې ورپسې بیا به را جوړې کړو، بیا څه خو یعنې بیخي له منځه خو نشم تللی. شکر دغه د اوس هغه د بدیل هم راته پیدا شو، ستړی کړلم، ستونزه مې تېره کړه، خو هغه د بدیله لاره مې هم ځان ته پیدا کړه. یعنې پاکستان هېڅکله نشي کولی چې د افغانستان اقتصادي مسایل دی په خپل انحصار کې وساتي، یا په خپلو محورونو باندې د تعقیبولو یا د هغې اپلای کولو لپاره یعنې دی د هغه د کمچینې په لاس کې ونیسي. نه هېڅ امکان نه لري. بیا مونږ یعنې دواړو هېوادونو نه دواړو نه مونږ غوښتي چې دغه لارې بندول دا اوس یعنې کوم سیاست امنیتي خو تا کسان ولاړ دي، د دې ځای نه ټي ټي پي په دا ځای باندې ځي یا هغې ځای نه ګرنیټونه او بمونه په دې ځای راځي. نه، خو که غرو کې ځي غرونو لار ونیسئ که نه، غرونو کې خو هغه دي اپسوینګونه دې په هغه کړي دي، زنځیر دې تېر کړی ده او بل شیان دې تېر کړي دي، دا ټول مسایل شته. یعنې دا په خپله یعنې داسې یو څه موږ ته راښایي چې اصل کیسه بل ځای کې ده، بل څه شي کې ده. یعنې خبره دغه ځای کې ده نه، د بل شي لپاره لکه مخکې ګوره اشاره وشوه د ډایورژن ټیکټیک مسله. ډایورژن تکتیک لپاره فوج کار کوي، خپل د کورني سیاست مصرف لپاره د افغانستان نه کار اخلي. نو موږ ورته وایو چې دا نوکس کوي، لاره خوشې کړه، لاره پرېږده، ته ترکمنستان ته لاړ شه، ازبکستان ته لاړ شه، زه به هند ته ځم، زه به بهر ته ځم، پرېږده همدغه لاره. هم ستا د کراچۍ پورټ ته د مخکې تولیدات یعنې ته خپله ته یې مقایسه کړه، ته یې وګوره چې د افغانانو څومره مالونه د کراچۍ په پورټ باندې راتلل، څومره عایدات یې لرو. نن چې ته آی ایم ایف لپاره هر فرمایش ته تیار یې، که چېرته د افغانانو سره د سیالۍ او عزت په چتر کې معاملات درلوده، نن به بیا د آی ایم ایف فرمایشاتو ته غاړه نه کېښوده. اوس خو هغه د مجبورۍ نه هر شی نه ورته مني، څه څه یې در باندې ونه کړه، همدا اوس هم در باندې روان دي، نوي فرمایشات درته روان دي. اما ستا د ناکاره پالیسۍ، ناکاره سیاست ما ته به هم ضرر رسولی وي، خو ډېر د ځان خراب کړی ده. ډېره زیاته مننه کوم. احمدزی صاحب داسې باور ده چې د ورځې په جریان کې پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې یو ښه حکومت واوسي، بمبارۍ کوي، جنجالونه جوړي، خو د ورځې په پای کې ما یوه غوښتنه لري چې افغانان ښه ورځ هېڅکله ونه ویني. تاسې هم داسې یو څه سره موافق یې؟ او بالکل پاکستانی رژیم پر دې باور باندې ده چې دلته یو بې ثباته حکومت واوسیږي، داسې حکومت واوسیږي چې کله سقوط کوي په چارتر الوتکه کې نیمه کابینه اسلام آباد ته لاړه سي. او د پاکستان پخوانۍ غوښتنې دي. یو مسله بله چې ډېره مهمه ده په افغانستان کې د پاکستان، هند او د چین سیالۍ ده چې دا ډېر مهم اړخ ده. کله چې هند افغانستان ته رانږدې سوی، دوی ګوره کله کله وایي چې هغه ډلې چې د هند په واسطه باندې سپورټ کیږي، یعنې هند یې سپورټ کوي، د افغانانو په واسطه باندې ورځي هلته بریدونه کوي. له دغې مسلې سره دوی هند هم یو ځای کړی ده، ځکه چې هند کوشش کوي چې په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي. کله چې هند افغانستان ته راځي، د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي او هند د نفوذ ساحه پراخیږي، نو کولی شي چې پاکستان په څو نقطو کې مهار کړي، هم یې په افغانستان کې مهارولی شي، هم یې په منځنۍ اسیا هیوادونو کې مهارولی شي، او هم یې په خپل ختیځ کشمیر کې مهارولی شي. که چیرې له پاکستان سره ټکر ته ځي، نو هند کولی شي چې په 3 نقطو کې په پاکستان باندې فشار وارد کړي. نو په دې اساس باندې دوی پر دې پوهېږي چې د افغانستان جغرافیه د موږ له لاسه وځي. که چیرې هند نفوذ پیدا کوي، دا جغرافیه له لاسه لکه تیر کې چې موږ په کنټرول درلوده، دا د موږ له کنټرول نه وځي او هند دلته نفوذ پیدا کوي. هند چې کله نفوذ پیدا کوي، دا د پاکستان له ستراتیژیکو ګټو سره تضاد لري. اوس که چیرې تاسو وګورئ، دوی د چین سره ډېر نږدې دي. چین
په افغانستان کې نفوذ لري، په منځنۍ اسیا کې په پراخه کچه باندې سرمایه گذاري کړې ده، همدارنګه په سرحد کې په هندوانو باندې کنټرول لري. چین چې اوس هند محاصره کړی ده په درې نقطو کې، هم په منځنۍ اسیا کې، هم په افغانستان کې، او هم په خپلو سرحدونو کې. نو که چیرې هند په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي، بله مهمه مسله دا ده چې دوی به د چین له مهار نه وځي. یو څه چې پاکستان چین ته وایي چې موږ له تاسو سره همکاري کوو، هغه دا ده چې باید د هند نفوذ په افغانستان کې کم سي. هند چې په افغانستان کې نفوذ پیدا کوي، مهم اړخ دا ده چې هم منځنۍ اسیا ته رسیږي او هم په افغانستان کې او په هند کې د چین له محاصرې نه ځان خلاصوي. کله چې د چین له محاصرې نه ځان خلاصېږي، نو بیا د پاکستان هغه لوبې چې په منطقه کې دي هغه نشي ترسره کولی. اوس ورته وایي چې موږ په افغانستان سره ځکه جګړه کوو، چین تاسې باید د موږ په اړخ کې ودرېږئ چې تر څو هند په افغانستان کې نفوذ پیدا نه کړي. ځکه دلته د چین سره یو مشترک دښمن پیدا کوي. هند د پاکستان او چین یو مشترک دښمن ده، یعنې دوی مشترکاً غواړي چې دغه په وړاندې باندې مبارزه وکړي. نو په دې اساس باندې که تاسې وګورئ، چینایان هم راضي کړي دي او په دې وروستیو کې د افغانستان په هکله باندې خطرنامې په ملګرو ملتونو سازمان کې چین ته وسپارل شوې، چې چین او کله چې چین ته سپارل کېږي، نو په دې کې پاکستان هم ډېر مهم رول لري. نو موږ ویلی شو چې پاکستان دوهم اړخ چې دلته د معضلې ده او ډېر مهم ده په دې وروستیو کې، هغه د هند نفوذ ده او روابط د اسلامي امارت سره. که دغه روابط پراخېږي، له پاکستان سره به تشنج لا مخکې ځي، او غوښتنه د پاکستان دا ده چې له هند سره موږ باید روابط پراخ نه کړو. ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو، ورځو لنډې دمې ته، له دمې وروسته تودو خبرو ته دوام ورکوو. تودو خبرو ته بیا هم ښه راغلاست. جنابدار صاحب، بالاخره افغانستان په داسې یو کړکېچن حالات کې له پاکستان سره څه کولی شي؟ څنګه کولی شي چې حداقل ځان هغه نقطې ته ورسوي چې محفوظ پاتې شي له پاکستان نه؟ یعنی نیاز دې ته ده چې توازن د قوا باید رامنځته شي تر څو اسلام آباد دغسې کړم نه لاس واخلي، یا نورو متحدینو ته اړتیا شته په منطقه کې چې باید افغانستان هغه له ځان سره یو ځای کړي، یا مکمل یو پرېکون ته له پاکستان سره لاړ شي، بیخي بدیل لارې پیدا کړي چې هر څه له پاکستان سره ختم شي؟ نیازي صاحب، دا خو ډېره جامع پوښتنه ده، شاید ډېر وخت وغواړي ځوابول یې، خو هیله ده چې ماته یو څو دقیقې وخت راکړي. مهرباني. ما عرض دا ده چې پاکستان خو له موږ سره یعنې یو څو اړخیزه رقابت لري، او نه تنها چې رقابت بلکې مشرانو یې دا ویلي و، هغه خواجه آصف وزیر دفاع دوی، چې افغانستان د موږ دښمن هیواد ده. نو دوی موږ ته د دښمن هیواد په سترګه ګوري. بنان د موږ توقع له پاکستان باید داسې نه وي چې هغه خپله درته وایي چې د تا دښمن ده او ته توقع ترې ولرې د دوست. دا خو بیا ځان غولونه ده یا ځان تېرېستنه ده. خو حتی که وی نه وایي، دا کړنې هم هغسې ښکاره کوي چې هېڅکله ښه نیت بالکل دا بمبارۍ، دا بندیزونه همداسې ده. اوس خو لیکن یو شی باید ووایو چې سره له دې نه چې دا د ګوره د سمندر په غاړه پروت ده، خو لیکن د ده اقتصادي وضعیت، د ده داخلي وضعیت او په کل کې هغه اوس کوم تضادونه تشدید سوي دي، هغه که داسې لږ زره مقایسه کړو، افغانان په برلاس دې لري، یعنې په ښه وضعیت کې دي. په دې معنی تاسې وګوره، امارت اسلامي وتوانېده چې 50% مالیات راکم کړي، ولې هلته برعکس مالیات لوړېږي. او ځینې اقتصاددان هم داسې فکر کوي چې ګویا دا خو د ده لپاره چې دا لوړ شي، بیا IMF نه قرضې ډېرې اخیستی شي. خو دوی ځان ډوبوي، یعنې کله چې مالیات لوړېږي، خو یو دلیل دا دی چې نارضایتي منځته راځي، قیمتونه جګېږي، انفلیشن زیاتېږي. بنان افغانستان په دغه لحاظ یو برتر حالت کې ده. د موږ د کرنسۍ ثبات تاسې وګورئ، سره د چې بندر بند، پیسې کنګل، رسمیت پېژندنه نه، بیا هم موږ تر دوی نه په بهتر حالت کې راځو. نظامي اړخ ته ما مخکې تاسو ته ویلي دي، لومړۍ پوښتنې په ځواب کې دي، که مشر مولوي صاحب یا امیر المؤمنین صاحب یو تلویحي اشاره هم وکړي، د موږ قوتونه، د موږ د ځوانانو مورال په دغه کچ کې دي چې دغه 2.5 میلیوني پاکستان د تا څپېړې ته نشي ټینګېدی، او دغه غچ عملیات چې وسوه چې له چتراله تر برامچې پورې په آن واحد کې یو ځای عملیات وسوه، خپله پاکستان یې دستو پاچه که او تعجب یې وکړ. نو په دې لحاظه موږ برتر لاس لرو. یوازې خبره په دې کې ده چې موږ دا غواړو چې د ګاونډیانو سره د یوې ورځې ژوند نه دی،
او ګاونډیانو دا سره د جغرافیې جبر ده، اوس ایسته کولی هم نشو. ایسته کولی نه شي. بنان موږ باید دلته د نړیوالو حقوقو په رڼا کې خپل مناسبات وساتو. پوښتنه همدا ده چې ډیپلوماسي دپاره ځای شته که نه؟ بلې ځای شته، لیکن دا یو طرفه جاده نه ده. دا په مقابل لوري پورې هم اړه لري چې هغوی ډیپلوماسۍ ته ترجیح ورکوي که نه، آیا هغوی دغه نړیوال حقوق رعایتوي که نه، چې تر اوسه یې نه دي رعایت کړي. خو که یې نه دي رعایت کړي، د دوی د دوسیې پنډوالی نور هم زیاتېږي، هم په عامه اذهانو کې، هم په رسمي مراجعو کې. زه په دې باور یم چې نه په لرې راتلونکي کې، بلکې په یو متوسط وخت کې به موږ وګورو چې افغانستان به ماشاءالله ډېرې کامیابۍ ولري او دغه پاکستان به مجبور سي چې بیا د دوی ملاحظات نه چې موږ یې رعایت کړو، دوی به بیا زموږ ملاحظات رعایتوي. اوس هم موږ په بر لاس کې یاستو. که داسې یو دوه پوینټو ته ورشو چې د کابل هغه خاص ځایګی په دې کې ښکاري، هغه به څه یعنې داسې خاص د قوت ټکي چې اوس لپاره د کابل په لاس کې دغه کوم دي؟ ګوره خاص ټکي خو د موږ امنیتي او اقتصادي برلاسي ده. اقتصادي لحاظه مې درته ویلې چې تا کرنسي تر هغه نه ثبات لري او ته په داسې کوریدور کې موقعیت لري چې ته دا کوریدور دوی ته مساعد نه کې د ده د راتلونکي انکشاف دپاره لارې بندې دي، ځکه چې ده دا بندرونه په موږ بند کړي، خو په ده منځنۍ اسیا ته لاره بنده ده او د منځنۍ اسیا د جنوبي اسیا سره د تړون نه پرته څنګه کېدای شي چې په دې ځای کې تجارت رونق پیدا کړي او ټولنیزه توسعه رامنځته شي او اقتصادي پرمختګ وشي. بنان د اصلي قطعه د تاسې په لاس کې ده، هغه اصلي ځواک له افغانستان سره ده چې هغه جغرافیایي ځواک ده او افرادي ځواک هم همداسې. بله خبره دا ده چې الحمدلله په دې سیمه کې مسلمانان دي، یعنی منځنۍ اسیا هیوادونه مسلمانان دي، ایران مسلمان ده، پاکستان مسلمان ده. هغه اسلامي مشروعیت موږ لرو، یعنی که زموږ فتوا صادره شوه بیا نه پاکستان ټینګېدی شي نه بل د ده کوم متحد کوي هغه هم نشي ټینګېدی موږ ته انشاءالله. مننه کوم. بخیر سلامت اوسئ. همینجور شی البته د جناب صاحب په خبرو باندې یو څه زه اضافه کوم. زما په نظر چې یو مهم ټکی دا ده چې افغانستان کې اوس امنیت ده، جګړه پکې نشته او دا مې یو ښه پوینټ کیدای شي. بل دا ده چې افغانستان د پاکستان په څېر داسې یو بد کړکېچن اقتصادي وضعیت کې نه ده چې ډېر زیات قرضدارۍ حالت کې او ډېر لاس پښې ترې وړه کړي. داسې نور څه بالقوه امتیازات دي چې هغه کیدای شي افغانستان یې واړوي په یو بالفعل فشار ټکي باندې تر څو اسلام آباد ته قناعت ورکړي چې خبرو اترو ته کښېني، واقعي خبرو اترو ته. یو خو د نیازي صاحب د ستا خبرو نه هغه زه یو شی وایم، د پاکستان او زموږ ترمنځ ډېر توپیر چې ده، یعنی دا یې د زوال هم یعنی ډېر هغه خبره چې داسې د څلي په سر باندې ولاړ ده دا ده چې دا حکومت د موږ ملت یو. افغانستان مسایل ملت تاسو لیدو په دې تیر جنګونو کې عام خلک د کلي نه یعنی ورتلل سنګرونو ته چې مبارزه وکړي، خپل غچ واخلي. اما پاکستان طرف ته یعنی هغه خوا د خوا و شا کې وي هغه هم ټول ترې تښتېدلي وو، څنګ ته یې پرې ایښي وو که نه. ځکه هلته فکر یعنی هغه ویژن داسې ده چې د دوی د ملت چې کوم هغه پوخ وي، کوم هغه چپر وي، هغه نشته هلته. یعنی هلته د حکومت مسله مخې ته ده. دغه زما سره ستره قوت راغله خبره ده چې ما سره یعنی د باندې فشار څنګه راوړم. فشار داسې ده پاکستان سره زما جنگ نه ده، زما جنگ هلته اسټبلیشمنټ سره ده. واقعي سره خلي زه او ته په جنگ نه یو، بلکې پاکستان ملت هم په جنگ ده. همدا اوس ته ګوري په کشمیر کې څه حالات ده، پښتونخوا کې څه حالات ده، بلوچ کې څه حالات ده، اسلام آباد کې څه حالات ده. یعنی ته خپله وګوره د دې نه نوره ستره بیلګه ستر دلیل تا ته څه راوړم. هغه په خپله جنګ باندې یعنې دوی سره دی دا چې سمه ده د محسن نقوي یا د کومې پروژې کوم هغه لپاره دا د کولیپس خبره وکړه که نه چې څه تکتیک په دې کې څه شی ده او څه شی نه ده یا څوک چاته پیپل پارټي ته قناعت پې ورکوي دا پر خپل ځای پرېږدمه. اما راځم حد اقل چې یعنې دی په برحاله د پارټۍ کس د دې نظام جوابګویي د سوال لاندې راولي نو ته خپله فکر وکړه چې دی د کوم حالاتو سره مخامخ ده. زما لپاره بعضې ډېر کم شیان مونږ حد اقل یعنې لکه مخکې جانبدار صاحب هم ورته اشاره لرله په بهرني سیاست کې لږې لاسته راوړنې هم د لږې زیاتې وایي، اوس دې هم لږې زیاتې شي چې زه دغه مثلث قوي کړمه پاکستان ملت،
افغان ملت و نظام دا مثلث لږ قوي شي په بهرني بورډ کې لږ څه یعنی خلي هندوستان زما لپاره کافي نه ده او نه هندوستان سره یعنی دغه د پاکستان سوچ ده یا د پاکستان میډیا ده که نه یعنی دا بعضې مسایل چې څه رقم زه هندوستان هم پیژنم زه هندوستان ټول مسایل هم پیژنم نه په ده باندې اتکا مې کړې نه ده یعنی دا ټول نول د یو ګوره د یو بحث چې دوی مطرح کوي د کیسې نه لږ دی خوا ته هم ځم چې کله د ناټو سره دغه تحریک طالبان افغانستان او دغه مظلوم ملت د هغې سره په مبارزه و ما د هند حمایه نه غوښتله نو خدای دې تا دغه دلیل ورکړي دا منطق دې ورکړي چې تا لپاره زه راځم زه د هندوستان نه مرسته غواړم نه په دا پوچ منطق دی په هغه حالات کې مې نه غوښته اوس خو هغه د لاس په لاس کې راغلی ده وروره ته اوس خبر نه یې زه اوس ډرون ته هم لاسرسی لرم خپله لګیا د جوړوم نوره د خدای مسایل مې لاس لاندې دي هغه کوم اوس بیا زه به ورځم د هندوستان نه یعنې هغه غواړم که نه دا د دوی یعنې پوچ بې منطقه تبلیغات راغله خبره ده چې زموږ سره که چیرته هغه بهرنی سیاست کې تعاملات لال لوړ کړو مخالفتونه د نړۍ په کچه لرې کړو لږ څه هلته یعنې لږې پښې کلکې کړو وشه بیا موږ سره د فشار لپاره ډېر سترې ابزار شته دي او دغه یعنې کوی شو اوس په دې باندې زه ورته پوهېږم چې اسیم منیر په لاس کې هېڅ صلاحیت نشته دا جنگ چا شروع کړی څه لپاره یې کوي په دې ټولو مسایلو باندې پوهېږو اوس ته څه آیا هغه برنامه لرې د هغې چې څوک جنګ کوي څوک د جنګ تابع لري یا ستراتیژیکل د هغې لپاره کوم مفادات دي هغې ته څنګه قناعت ورکوو یا څنګه مقابله ورسره کوو په دغه ټکي باندې کار وکوه شه په خیر او سلامت اوسې احمد صاحب ښه د سیمې لوبغاړي د سیمې هیوادونه بیا نړیوال زبر ځواکونه هم په دې قضیې کې رول لري خپل ځای لري پاکستان په دې وروستیو کې د امریکا او د ایران په قضیو کې منځګړیتوب یې کول اسیم منیر او د نور هم تګ راتګ کول واشنګټن ته البته چې هېڅ امکان نه لري چې په دې منځ کې لابي نه یې کړي یا له افغانستان شکایت نه یې کړی افغانستان څنګه کولی شي چې دغه لوبې کنټرول کړي یعنې څنګه کولی شي چې ځان ته یو د پښې ځای په نړیوالو سیمه ییزو سټیجونو کې هم پیدا کړي چې وکړی شي هغوی ته قناعت ورکړي چې پاکستان په ناحقه ده پاکستان متجاوز ده راځي په افغانستان کې بریدونه کوي افغانستان په کچه کې نه ده چې لاړ شي د هغوی په خاوره کې څه جنجال نور ته جوړ کړي فقط افغانستان له خپلو حقونو له خپلې خاورې نه دفاع کوي بس تاسو وګورئ زه پر دې باور باندې یم چې موږ باید په راتلونکي بحرانونو کې اغیزمن نسو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ باید وتوانیږو چې پر خپل جغرافیه باندې واک ټینګ کړو تر څو چې موږ پر جغرافیه باندې واک ټینګ او پاکستاني پروژې ونه توانیږي چې دلته پلي کړي هغوی لاسته راوړنې نه لري په دې بمبارونو باندې لاسته راوړنې نشي لرلی همدارنګه په راتلونکي بحرانونو کې چې په منطقه کې را روان دي په هغې نه موږ متضرر نسو یا په کوردننه موږ ته مخالفین داسې یوه ستونزه ایجاد نه کړي چې موږ په کوردننه ستونزو کې ښکیل کړي نو په دغو مواردو نه غیر پاکستان نور څه پر موږ باندې نشي کولی یعنې د موږ اولیتونه باید همدا اوسیږو چې موږ امنیت ټینګ کړو او د پاکستان پروژه دلته پلي نسي هره پروژه چې د پاکستان دلته ناکامیږي هغوی انزوا ته ځي امریکا چې دلته داعش پروژه ورکوي چې کله ناکامیږي امریکا پر ده باندې باور نه کوي بریتانیا چې دلته پروژه ورکوي چې د پخوانیو نظامیانو په واسطه باندې ځینې سیمې د اسلامي امارت له ولکې وباسه که چیرې دی دا کار نشي کولی دی د بریتانیا په مقابل کې ناکامیږي نو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ پرې نه ږدو چې د دوی پروژې دې په افغانستان کې پلي سي لکه څرنګه چې په تېرو 15 کلونو کې پلي سوي دوهم بحث دا ده چې په سیمه کې جیوپولیټیک تغیرات را روان دي چې جیو اکونومیک تغیرات را روان دي همدارنګه جغرافیوي تغیرات را روان دي چې د دغو تغیراتو له وجې نه موږ متضررونه اوسېږو لومړی تغییر تاسو وګورئ چې د پاکستان په کشمیر کې تظاهرات دي کله چې په 1940 کال کې پاکستان له هند نه جدا کېده په هغه وخت کې د کشمیر جګړه پیل سوه د هند او د پاکستان ترمنځ د هغې جګړې له وجې نه ځینې کسان ځینې د کشمیر کسان کډوال سول د پاکستان نورو ایالتونو ته خو کله چې د هغوی سیاسي نظام جوړ سو بیا د دوی په پارلمان یا په اسمبلې کې چې 53 چوکۍ دي 12 چوکۍ هغو کډوالو ته ورکړې وې چې هغوی د پاکستان په نورو ایالتونو کې ژوند کوي په نورو ایالتونو کې او د دغو 12 چوکیو په واسطه باندې د پاکستان پوځ د کشمیر په سیاست کې نفوذ ساتي اوس هلته تظاهرات دي او دغه تظاهرات د همدې 12 چوکیو په مقابل کې دي د کشمیر خلک وایي چې دغه کسان چې په هغه وخت کې له دې ځای نه وتلي دي اوس د کشمیر حالت پر دوی باندې تاثیر نه کوي او دغه 12 چوکۍ دوی ته باید ورنه کول شي که چیرې دغه تظاهرات کامیابیږي او دغه 12 چوکۍ د پاکستان له پوځ له لاسه وځي نو د پاکستان د پوځ نفوذ په کشمیر کې کمزوری کیږي او کشمیر کولی شي چې د خپلواک حکومت په توګه باندې چې اوس نیمه خپلواک ده خپلواک حکومت ته لاړ شي جنبندیم لم دوی زین را واخلو فکر کوي چې
لومړیتوبونه اوس د افغانستان لپاره کوم دي د پاکستان په قضیه کې بیا په ټوله کې د سیمه ییزو سیاستونو پر وړاندې؟ دوم هم درته وایم تاسو وګورئ چې په بلوچستان کله چې پاکستان ایجادېده بلوچستان د دوی صوبه په هغه وخت کې نه وله، یعنې د قلات دولت یې هلته ورته ویلې چې هغوی شاهزاده نشین ول او ځان ته هلته دولت درلوده. په 1948 کال کې بیا پاکستان سره یو ځای سو او پاکستان ویلي چې موږ د دې تړون لرو چې الحاق ده دا له موږ سره. اوس کله چې بلوچان ازادي غواړي نو د دوی ازادي د دوی د وجودي فلسفې یا له دوی سره د وصل کېدو د فلسفې په اساس دوی ته مشروعیت ورکوي چې دوی باید د پاکستان په مقابل کې وجنګېږي، ځکه هغه د الحاق سند پاکستان نه لري او بلوچان وایي چې موږ باید خپلواکي ترلاسه کړو. همدارنګه په هغه وخت کې پښتونخوا هم د هند برتانوي یوه صوبه وه چې په هغه وخت کې دوی ته دوه مسایل مطرح سو چې یا له هند سره باید یو ځای سي یا له پاکستان سره باید یو ځای سي، چې په هغه وخت کې باید د خپلواکي بحث مطرح سوی که چیرې تاسې خپلواک اوسېږئ، یا په هغه وخت کې افغانستان ورته ویل سوي چې له افغانستان سره باید یو ځای سو، خو دا ونه ویل سو. او چې پښتونخوا کې خلک مظاهرې کوي د دوی په مقابل کې درېږي، نو مهمه مسله پکې دا ده چې هغوی وایي چې باید موږ ته په همغه وخت کې د خپلواکي بحث مطرح سوی وو، هماغه کله چې دوی سره یو ځای سوي دا وجودي فلسفه یې خپله دې مشروعیت ورکوي چې باید د پاکستان د پوځ په مقابل کې ودرېږي. نو دغه بحرانونه په راتلونکي کې یو ځای کېږي. ګوره کشمیر کې به جګړې پراخېږي، بلوچان دي، پښتانه به جنګېږي، ټي ټي پي جګړې دي، دغه ټول چې یو ځای سي پاکستان د تجزیې خواته سوق کېږي. په دې کې هغه حکومتونه کامیاب وي چې کورنی وحدت ولري، د خلکو ملاتړ له ځان سره ولري. هغه هیوادونه هغه حکومتونه چې د خلکو ملاتړ ونه لري د دوی سره د تجزیې امکان زیاتېږي. ډېره زیاته مننه کوم. موضوع چې بحث راټولوو فکر کوئ چې حل لارې د افغانستان لپاره ستاسو په اند کومې دي؟ حل لاره یو نیازي صاحب کلم چې دوی د آی ایم اف نه قرضې راخلي هغوی بیا یو ټارګېټ ورکوي، هغې ټارګېټ مطابق باید دوی یعنې مخې ته لاړ شي، که چېرته لاړ نه شي بیا راتلونکي قرضې نه ورکوي. بیا د هغوی لپاره د دوی فکر چې شاید د دوی په داخل کې یعنې په پښتنو بلوچانو باندې بمبار وکړي تر څو لږه توجه هم راواړوي ولته آی ایم اف لپاره د نورو دلایلو ترڅنګ دا دلایل هم واوسېږي چې د دې خاطر موږ خپل ټارګېټ ته ونه رسېدو نو ځکه ته موږ سره نوي قرض وکړه. یعنې د نوي قرض دوی هم په دا فکر باندې دي چې نه پښتونخوا زما ده، نه بلوچ زما دي، نه کشمیر زما ده، چې څومره استفاده کوی شم څومره یې خوړی شم باید بوی خورم. نو د حل قضیه هم همدغه ده چې پښتون و بلوچ و کشمیری دی په دې ناحیه کې لږ غور وکړي، لږ فکر دی ولري چې څومره دی کولی شي نوره د مصرف نه، نوره د خوراک نه، نوره د پیملو نه ځان راوباسي. دا یې ډېره ستره حل لاره ده. زما چې څه مسؤلیت و کړی مې ده بیا یې هم کوم، همدا نن یې هم کوم. دا نن هم چې زه د ډیپلوماسۍ چغه وهمه دا هم هماغه مسؤلیت ادا کومه چې د پښتون پر ما باندې ده، د بلوچ پر ما باندې ده. دا هم یعنې په کله هم چې لږ دقیق و ژورې وڅېړې مطالعه کې بیا به درته معلومه شي چې زه نن ولې ډیپلوماسي غواړم، ولې د جنګ ناره نه وهمه. بیا هم زه راځم حل قضیه د حل لاره همدغه ده چې موږ د حد اقل نړیوال بعضې مخالفتونه مشروع که مشروع نه مشروع دا بیخي لرې کوه او راکوه دا بیخي نه پکې ځای وو، بعضې مخالفتونه هغه لرې کوو. حد اقل چې یو ځای ته داسې ورسېږو چې لږ سیاسي خوله و ژبه هم پیدا شي او خوله هم لګېږي، لږ غاښونه هم لګېږي. دا به اوسني حالات کې د پاکستان اسټبلیشمنټ سره ښکلې مبارزه وي. جنګ و توپک دا که دی غواړي هغه خو هسې تاسو ولیدو چې ته نیمګړي نه یو، خپل امکان تر حده خپل ځواب وایو، ښه وایو. تا ولیدو چې په چترال کې هم د چې کوم ځای کې مرکز جوړ کړی و همغه ځای یعنې ورته ویشتل. دا په څو لسیزو کې ته ګورې چې اولنی ځل ده دا ډېر د افتخار او ډېر ستر افتخار ده د افغانستان لپاره. دغه چاره مې تر سمه کړه، یعنې دا چاره مې تر سره کړه. د دې باوجود بیا هم د ډیپلوماسۍ هغه ظرفیت، یعنې د ډیپلوماسي چې ده هم ظرفیت ته اړتیا لري، چې ظرفیت ونه لري ته ډیپلوماسي هم نشي کولی. زه بیا هم دغه تمدني ظرفیت هم یعنې په ډاګه کوم او بیا یې هم اثباتوم چې ډیپلوماسي هم په لاس کې لرم او که جنګ غواړي د جنګ لپاره هم. خو په اخره کې بیا هم د جنګ طرفدار هیڅ افغان نه ده، نه یې غواړو، نه دې وي جنګ. او پاکستان حالات هم همداسې دي. د دې په عوض چې زه ورسره مشت و ګریوان کېږم پرېږده چې خپل زوال په خپله لکه چنار په داخل کې وسوځي او راړنګې کې او راړنګېږي هم. زه هم چې هغې ته به لږ صبر ورته وکړو. زموږ لپاره ښه خبره هم همدغه ده چې دا کومه کیسه چې موږ نیولې ده همدغه لږه ټینګه کړو.
خو یو پاکستان هڅې پرده پسې همدا ده چې په سیمه ییزو ناستو پاستو کې په نړیوالو ناستو پاستو کې د افغانستان نوم بد کړي وایي چې ګواکې دوی د ټي ټي پي تر شا ولاړ دي او د ټي ټي پي یو غټ ګواښ په دې سیمه کې مطرح کړي وایي چې دا ټول ګواښ له یو نقطې نه سرچینه اخلي چې هغه بیا افغانستان په داسې حال کې چې هغوی خپله وایي نه موږ یوازې په پاکستان کې فعال یو دغسې خوځښتونه چې غواړي نورو ته قناعت ورکړي افغانستان یې څنګه کولی شي شنډ کړي مخکې دې اشاره وکړه چې ډېر زیات په ډیپلوماسي باندې کولی شي دا کار وکړي خو د نړۍ بندیزونه د افغانستان د پنځواکي قرار چې پاتې ده دغه یو چیلنج ده چې دلته پاتې چین لپاره دوی یوه کیسه لري چې چین ډاروي زما سره د تعاملاتو نه لرې ساتي ستر دلیل یې ورته هند مخې ته راوړی وي همداسې په نړیوال سټیج کې زه ورته لاسرسی نه لرم او دی ورځي په همغه سټیج کې زما خبره یعنی چې کوم رقم کذب کوم رقم شی کوی شي دی عمل ته وایي همدې له خاطر وایم چې نړۍ سټیج ته لاسرسی زما لپاره ضرور ده د پاکستان سره په داخل کې څه ابزار نشته د پاکستان سره سیاسي قوت داخلي هیڅ شی نشته نه امنیتي نه اقتصادي یوازینی دغه بهرنی سټیج چې برطانیا یې ورته د هغې په مشوره او کیسه باندې تووي راته ووي که هغې ځای ته زه ځان ورورسوم خو شدیده کیسه مې ور ختمه کړه که نه نو هغې ځای ته اوس اسلامي امارت ته موږ وایو اوس اسلامي امارت ډیپلوماسۍ کیسه کله کله خو بیا لږ مظلم سړي لږ ورهغه شي که نه چې اوس اسلامي امارت تا ته مجاهد صاحب دی بار بار د ټي ټي پي غوښتنه کوي که ټي ټي پي تا سره دا ولې ساتي او که نه دا نو بیا هم چې د بار بار غوښتنه کړې نو بیا څه ډیپلوماسي بیا څه ډیپلوماسي بیا ډیپلوماسي څه معنی خو قناعت دا 5 کاله نه یې اخته قناعت نه ورکوي رد کې هغه مسله رد نه لرم نو خبره دا ده چې اوس کله چې ته داسې موضوعو سره مخامخ یې د خلاصون هغې هم همدا ده چې بس مستقیم د باندې بهرني فشار هغه سټیج چې دای لوبوي دای دغه چارې پکې کوي هغې سټیج ته ځان ورسوه هغې ته ته سوچ وکړه چې هغه سټیج ته کومه سې رسېږي جنابدار صاحب یو باور دا دی چې افغانانو ته ښه چانس برابر شوی دی په کور دننه د کار وکړي کوشش دې وکړي ځوانان علما او څه پوهان چې موږ لرو حکومت ټول سره لاس ورکړي افغانستان کې قوي شي پیاوړی سي نو بیا دغومره اسان نه ده چې هر هېواد ورسره جنجال وکړي د افغانانو او د افغانستان قوت به تر ټولو قوي د فشار ابزار هم وي قوي د قوت ټکی هم وي یعنی په ټولو کې دا دې ته اړتیا شته چې ټول افغانان کار وکړي اجازه ده د تاسې توضیحاتو په ادامه زه عرض وکړم دا خو درسته ده چې موږ اسلامي امارت په دې کې هڅوو چې د اقتصاد محوره سیاست یې غوره کړی او واقعا موږ په نورو برخو کې ډېر کامیاب یو خو اقتصادي مشکلات څنګه حل کړو موږ باید په کور دننه د پانګونې دپاره خپل یو نوښت ولرو موږ لکه بنګالیانو دغسې یو کار وکړو چې په کور دننه د موږ تولید زیات سي موږ له مصرفي حالت نه ووځو دا اوس زموږ تجارتي بالانس نامتوازن ده یعنی واردات به حد ډیر دي صادرات به حد کم دي بلې کسر لرو په لوړه بالکل تاسو د افریقا تجربه وینئ چې هلته دوی الماس لري سره زر لري لیکن فقر له منځه نه ده تللی ولې چې دوی کادر نه لري ما یو بل بحث هم د عرض کړی و چې موږ دلته باید په اقتصادي برخه کې فوق العاده دقت وکړو صحیح ده چې مالیه کته راغله خو دا کفایت نه کوي تنها دا هم یو هڅونه ده ښه اقدام ده د قدر وړ ده لیکن د وړو تاجرانو سره د وړو متشبثینو سره ځانګړې مرستې چې هم اشتغال ځایي وسي یعنې کار پیدا سي و هم هغه توکي چې موږ یې په کور دننه مصرفوو لکه مثلا د چرګانو هګۍ لکه غوښه لکه میوې له چین نه دلته هغه راځي ناک راځي ولې موږ په خپل کور باندې دننه موږ دغه ځینې شیان ولې تولید نسو کړی حتی یو سړی په خپل باغچه کې کولی سي چې هغلته ترکاري ولري مرچ ولري او هغه ولري دا یعنی هغه لومړني شیان پیاز ولري دا له هغه نه خارج نه ولې موږ وارد کړو د چرګانو هګۍ ولري غوښې ولري او همداسې میوې نو بنا دې ته یو خاص دقت پکار ده خو د دې په څنګ کې یو اساسي هدف باید د امارت اسلامي دا اوسي چې د موږ د معارف کیفیت لوړ سي افریقا کې د ناکامي علت دا ده چې هغوی خپل کادر نه لري
دا اوس تاسو ورسئ انګلستان ته، هغوی د موږ په شان نه معادن لري، نه دغسې زراعت لري، نه دغسې تولیدات لري، مګر ښه قدر لري. د جهان ټول نعمتونه د دوی په خدمت کې دي. موږ باید ښه قدرونه وروزو، د آموزش برخې ته ډېره توجه وکړو. دا اساسي خبره ده. امنیت تامین شوی، بلې مشکل نه لرو. شجاع پرسونل د نظامي او پولیسي او دا لرو، دا امکانات ځوانان هم ټول زړور دي. څوک تعرض هم بیا جرأت نشي کولی چې ویې کوي. نو بیا اقتصادي مشکل چې ده دلته، دې ته باید پاملرنه وشي او د حل لارې چارې سیمینارونه، پوښتنې له یو عادي بزګر نه پوښتنه وکړو. د همغه له خبرو نه موږ داسې ټکي پیدا کولی شو چې ښه په هغه سیمه کې څه اقدامات باید وشي او هغه وهڅول شي. کله که موږ په ځان بسیاسو، په هغه صورت کې بیا موږ په نظامي او په ټکنالوژیک برخه کې هم ډېر پرمختګ کولی شو. اوس امارات وایي چې ښه فساد مو له منځه وړی ده، د معادنو استخراج روان ده، حساب و کتاب خلکو ته ورکو دا دی وایي، او بلا پروژې مو هم لارې ته اچولي دي. خو یو څه وایي د نړۍ بندیزونه د افغانستان د پیسو کنګل کول، د ویزو محدودیت د دې باعث شوی ده چې د افغانستان بهرنی تجارت له خنډونو سره مخ شي. وایي نړیوال یو څه نازواني کوي په دې برخه کې. هغه خو عمده سوالونه دي، لیکن د دغه عمده سوالونو په څنګ کې دا واړه تشبثات نه دي. د دې هڅونه، د دې تشویق او حکومت دوی ته ګوره، یعنی بیروکراسي باید کمه شي، مځکې ورته په ډېر اسانه شرایطو ورکړل شي، مالیه پرې کمه شوې، ډېر ښه اقدام ده. لیکن دوی ته هغه ابتدایي ارزانه ماشینري او بل ځینې داسې لکه مخکې چې ورته چې د خوړو د څښاک وسایل موږ ولې له هغه نه راوړو له همسایه هېوادونو. خو موږ زراعتي هېواد یو، په کور دننه کولی شو چې د هغه خپل احتیاجات په ټکنالوژي په برخه کې باید یو ماشینري وارده شي، ولیکن د خوړو په برخه کې خو باید موږ خپله خودکفا شو. زیاته مننه کوم جناب ناصر امین زوی صاحب محترم او احمد زوی صاحب محترم، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو، د خدای په امان.